د زر مریدانو دعا کوه، اصلي شو خو اوس شروع کیږي. دای وویل او هغه سړی په لګتو کندو ته واچولو. شپه ډېره خطرناکه وه، خو ایمن ته هیڅ فرق نه پېښېدو. هغه د ونو ډاکټره وه، یعنی د ونو بوټو علاج وی کولو. دغه وخت هم هغې د یوې ونې علاج کولو. څنګه یې پرېښووله، دوا یې ورکړه او له ونې سره یې خبرې کولې. اندېښمنه مه کوه، ژر به سمه شي. د هغې ورور خپلو خپلوانو به چې لیدله ویل به یې دا ښځه خو لیونۍ ده، له ونو سره خبرې کوي. خو همدې عادت ایمن له نورو نه بیله ساتله. کار ته ولاړه وه چې ناڅاپه یې احساس وکړو چې شپه بیخي خاموشه ده. طوفان نه مخکې د خاموشۍ غوندې فضا وه او احساس یې سم و. هلته د غر لږ وړاندې یو سړي د مرګ نه خلاصون غوښتل. په یوې ژورې کندې باندې ولاړ و او شاته یو سایکو قاتل پسې ور روان و. هغه سړي چغې وهلې، خدای لپاره پرېږده، هر څه به درته ووایم، ما پرېږده خدای لپاره. خو قاتل په خندا ورته ویل ژوند نه، د زر مریدانو دعا کوه، اصلي شو خو اوس شروع کیږي. دای وویل او هغه سړی په لګتو کندو ته واچولو. په همدې وخت کې ایمن لرې نه دا ټول منظر ولیدل. ساه یې بنده شوه. دا خو ژوندی قتل روان دی. هسې ورو ورو شاته قدمونه واخیستل چې پولیسو ته کال وکړي، خو خپه یې وچې څانګې ته ولګېده. قاتل ودرېدو، غږ یې واورېدو. ایمن په یره کې ولړزېده. خواهش یې دا و چې چا هم نه وي لیدلی، خو نظر یې یو بل لاش ته ولګېدو. اوس یې یقین شو چې دا سړی خو یو خطرناک سیریل کیلر دی. په همغه وخت قاتل ایمن ولیده او گیم اوور. قاتل په عجیبه مسکا ورته ویل نو ته د تښتېدلو پلان نه لرې ها؟ د تښتېدلو کلمه بس اورېدل وه. ایمن داسې منډه کړه لکه یو بند بوتل نه چې جن آزاد شي. قاتل ورته خاندي. ایمن لږه مخکې پرېښودله لکه ورته وایي ځه خپل ژوند بچ کا. ایمن منډه وهله او پولیس ته یې کال وکړو، خو پولیس بې عقله سوالونه شروع کړو. تاسو دا ووایئ چې هر انسان د ستاسو په څېر دی؟ ایمن چغه کړه آیا ټوکې روانې دي؟ زه به هم ووژل شم، ژر راشئ. افسر ویل ټیم روان دی، خو که دا پرینک وي نو جرمانه به درته کیږي. جرمانه واخلئ خو بس راشئ. په دې وخت کې د هغې غاړې نه تارونه تاو شول، شاته وغورځېده. هماغه قاتل ولاړو، په لاس کې ایمن آري هم نیولې وه. ایمن زړه کې ویل بس نن مې کیسه خلاصه ده.
تا ته د خپلو شیانو خیال ساتل پکار دی. دا الته کې پرته وه. سیریل کلر ایمن طرف ته آری وغورځوي او د ژوند ارمان په هغې کې اور بل کړل. آری یې پورته کړه او د قاتل په مخ یې په زور ووهله، خو حیرانتیا سره قاتل ته یوازې یو معمولي خراش هم رانغلل. بل ځای د غصې په ځای هغه کې یره شروع شوه او ناڅاپه هغه سړی چې کندې ته غورځول شوی و بیرته ژوندی پورته شو. شاته راغی، یو غټ کاڼی یې راواخیستل او د قاتل په سر یې په زور ووهلو. قاتل مقابله کولو کوشش وکړو خو بېهوشه شو. ایمن حیرانه شوه چې تر اوسه یې قرباني ګڼله، هغه خو هیرو شو. هغه سړی هلته نه وتښتېدو. ایمن یوازې پاتې شوه او مخته یې هغه سیریل کلر بېهوشه پروت و. اصل کیسه خو دلته نه شروع کیږي. د راتلونکي 2 کالو لپاره همدا قاتل د ایمن پټ پیشنټ پاتې شي. 2 کاله وروسته قاتل لا هم په کوما کې دی. ایمن اوس هم د ونو ډاکټري ژوند کولو. هغه د یو مدرسې پرنسپل ته ویل، ستاسو د دې ونو قبض دی. ما مطلب دی د دې خېټه خرابه دی او دې ناروغه دی. پرنسپل په غوسه کې چغې کړې، سیده خبره وکړه، څه شوي دي؟ خدا دې پرنسپل یو چال وي. هغه پرنسپل ډیر زیات خطرناک وي او هغه یو ډیره خطرناکه منصوبه ایمن لپاره جوړه کړې وه. ایمن لپاره پرنسپل آخر څه پلان لرلو. د سیریل کلر څوک و او مخکې به د ایمن څه جوړیږي. دا نه مخکې کیسه په 2مه برخه کې. که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا لایک کړئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ. د ویډیو کتنو ډیره مننه.